الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قل وكفى خير مما كثر وألها مشکات. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې کم مال لږ وي پوره کیدونکی وي کفایت کوي دا د هغه ډیر مال څخه غوره او بهتره دی کم مال چې تا غافل د مال حرص د دنیا حرص دا چې کله د انسان په زړه ننوځي نو مړیږي نه بس دی لګیا دی ځان مصرفه کړی دی چې زه دنیا ډیره کم بیا په هغه کې د لګېدو د وجې څخه چې دی دنیا ډیره وي د الله څخه غافله سي دا خلکو دپاره په دې حدیث کې تنبیه لږ مال حاصله کړه قناعت باندې وکړه خو د دغه ډیر مال څخه ځان وژغوره ځان وساته چې کم مال تا د الله څخه غافله. امام غزالی رحمه الله نقل کوي چې الله جل جلاله انسان ته خطاب کوي فرمایي چې ای انسانه کچیرې د ټول دنیا ټول دولت تا ته درکول سي بیا به هم ته صرف 2 ټیمه ډوډۍ خورې. مکاشف القلوب صفحه نمبر 302 یعنی چې هر څومره چې پیسې ډیرې وي د هغه باوجود به بیا هم 2 ټیمه ډوډۍ خورې غرمه ماښام. نو پکار دا د عزتمنو چې لږ مال وي پوره کیدونکي وي ستا کفایت کوي د بل د مجبوري د بل محتاجي څخه ساتلی یې خپل ضرورتونه دي پوره دي دا در هغه مال ډیر ښه دی چې ته په کلو پسې مسافر یې په کلو پسې ورکې خپل بچان دي پرېښي خپل کور والا دي پرېښی وي او ته پیسې ډېروې ته د پاخت ځای جوړېدو خوبونه وینې ته د ټوډیانو د کورزنګانو خوبونه وینې ته د نقش و نگار د جوړېدو خوبونه وینې. عزتمنه په دې کې سکون نسته سکون د خپلو بچانو د خپلو کورنیانو سره خپل کور والا سره کښېنه د خپلو بچانو سره کښېنه سل په یې وګټه دا د هغه چې په کلونو پسې ورکې در هغه زر هم غوره او بهتر د ډېرې دنیا خوبونه مه وینئ عزتمنو لکه څنګه چې امام غزالي رحمه الله نقل کړی دی چې هر څو دنیا ډېر سي بیا به هم هغه 2 ټیمه ډوډۍ خوري. که چیرې موږ پر دنیا باندې نظر وغړو چې کم څوک ډېره دنیا لري ډېر ماړه دي په ډوډۍ خوند نه دی اخیست ډاکټر ورته وایي چې غوړ به نه خورې شوګر یې کلسټرول دي زیات دی غوړزګي دي زیاته ده غوړ به نه خورې غوښې به نه خورې د زړه رګونه دې بندي شي په موټر کې به نه ګرځې پر پښو به ګرځې پریکټس به کوې ورزش به کوې چې غوړزګي او کلسټرول دې کم سي د هغه باوجود ماښام بېدېږي د خوب ګولۍ خوري غریب مزدورکاره ټوله ورځ ستړی ماښام چې راسي در پزې پورې ځان موړ کړي بغیر ګولۍ بیده سي سهار په ټالۍ نه راپورته کېږي داسې په آرام او په راحت باندې یو واقعه مې در سترګو تېره سولی ځئ ډېره د نصیحت او د عبرته سره ډکه ده. هغه واقع ده د مایانو د نیونکو دا کښتیانې چې په سمندر کې چلوي مایان چې نسي د هغو ده. نو یو کښتۍ والا راولاړ سو د ریګ څه بالښت جوړ کړي د سمندر و څنګ ته ښه په خواږه خوب بیده سو بل ملګری رالی په لغته یې ووایي راپورته کړي چې پورته سه دی ښه په خواږه خوب بیده و راکښېناستې چې څه لغتې غورځئ خیر دی ول پورته سه کښتۍ د روانه که هغو نو کښتۍ څه به وکړو درځه چې مایان ونه سو ول مایان خو مې دا دې نیولي دي ول ډېر به ونه سو نو ول ډېر به څه په وکړو خرڅ کړو بله کښتۍ به رانیسو ول دا مې بله کښتۍ هم رانیولې بیا به څه وکړو بیا به پیسې ډېرې سي موټر به رانیسو کې ګرځو به ول دا یې موټر هم رانیولې ول بیا به نورې ډېرې سي بیا به بنګله جوړه کړو ځای به جوړ کړو ول دا یې بنګله هم جوړه کړې ځای هم جوړ کړی بیا به څه وکړو بیا به ښه په آرام سره وسیږو هغه ورته د الله بنده دا دومره خوارۍ ته پر ما تېری یار به کښتۍ ځغله و په سمندر کې مایان به ډېر نسو بیا به هغه خرڅوو بیا به موټر رانسو بیا به چلو بیا به بنګله جوړوو بیا به زه په خواږه خوب په آرام بېدېږم دا دومره خوارۍ ته پر ما تېری خو زه اوس دا یم ښه په خواږه خوب په آرام بېده ورم ته رالې په لغته دې وولم راپورته دې کړم در دې خوږ خوب آرام به چیرې ما پیدا کړی. نو کوم چې ته په اسرت په سهولت سره لږ ګټې ښه په خواږه خوب په آرام په خپل کور کې وسېږې پکار دا ده چې لږ مال ستا سره وي قناعت باندې وکړه صبر باندې وکړه نو دغه لږ ګزاره وکړه دا تر هغه ډېرو پیسو ډېر ښه دی چې ته پسې ورکې په کلونو کورونه دې پرېښي وي هلته د امتحان سره مخامخ وي په ګناهو کې د پرېوتلو خطره وي د ګناهو د کولو خطره وي دنیا هم بیا ستړې وي آخرت هم ستړې وي نو د هغه څه دا ښه ده چې کور یې وګټه لږ وګټه ګزاره باندې وکړه دنیا به دې هم ښه وي آخرت به دې هم ښه وي پردیسي به هم نه وي. والسلام دې وي. قدرمنو اوریدونکو تاسو د محترم مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارنی نبوي حدیث ته غوږ واست.